وطن زموږ لړۍ د سرلوړی په جهان دی. ښار او ښاروالي ګرانو ښاریانو، کندهار ښاروالي د خپلو انکشافي کارونو ترڅنګ د ښار و ښکلا او نظم ته خاصه توجه کړې ده. د ښاري نظم په موخه کندهار ښاروالي وخت پر وخت د واټونو او پیاده روونو د خلاصولو کمپاینونه ترسره کړي دي تر څو ښاري نظم رامنځته او عامو هیوادوالو ته اسانتیاوې رامنځته سوي وي. ولې متاسفانه بیا هم ځینې هیوادوال سرغړونه کوي، د عامو ښاریانو پر مخ سړکونه او پیاده روونه بندوي. دا چې دا عمل د شریعت او ښاري فرهنګ له لحاظه څنګه عمل دی، دا به زموږ او ستاسو له هیوادوالو څخه واورو. ډېره بې نظمي جوړه کړې ده. همدا لېړي والاو دلته خو محتاجو دکاندارانو ته مې صاف ورکړي، یو ښه درې ګزه یې بند کړي دي او بل په سړکانو یې زرنجانو موټران هم درولي. چې موټر ولاړ د موټر بغل ته دوی پسې ولاړ د سړک مابین هلته د سړک په مابین دوی ته موټر پسې ودرېږي، هغه سړک بند د مسکن د میرویس خان دی، تن 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 مو د یو ځان دی، تن تن یعنې دلته مخته ولاړې ګرده مخې موږ د بند کړي. مثال ګراکو ته ولاړې مرسکالې ماته درولې، ګاډي ماله ته ولاړې سړک هم ګرده باندې زموږ په کاول نه کړي. موږ چې ورتاسو چې ګاډي ایسته کوئ ته بیا څوک یې؟ ته هم ګاډي والا یې، زه هم ګاډي والا یم، دا سړک ستا نه دي. یو خو ښاري نظم هم خراب کوي او بله خبره دا ده چې بعض موږ د دوکانو مخنیوی کوي، موږ ته ګراک نشي راتللی. لاره بند دي، هغه دوې لارې د مارکېټ تور کړي دي، یوه هغه لاره ده، یوه دغه ده او یوه پای ته ده. دا لارې مکملې بندې، موږ ته ګراکان نشي راتللی. نو بیا موږ څو واره ورته ویله لېړې ولاده چې دا لارې ایله کړي وروره لور د یو موټرسایکله لاره موږ ته راکړي، موږ ته به ګراک راپورته کېږي. دوی موږ سره بس هغه خبره نه عملي کوي. موږ یو وینو وروره، موږ خپله هم د دغه څه نه یو خوشحاله چې دې سړک ته باسي وایي د چوګرده په یوه رسته باندې ولاړې پر یوه رقم ولاړې، د هر سړی خوشحاله دي او دا خو ناجایزه ده چې یو دا بل مخ ته وځي، هغه ته باید دې سزا ورکړي. دی په دغه وځي چې وایي زما سودا وسي رزق په حملو دی وایي، دا خو بیخي سل په سل کې نه کېده. دا زه پر دغه ځای باندې ناست یم، انډیوال در دې ما ډېره سودا کړي. دا اقدام چې کړی دی ډېر ښه اقدام دی. دغه مسلمانان ګرمي د یو ځای خوا بل دا ریړي هر ځای او دا په بازار داخل په بازار کې دا چټلي یې یا ورو یا ټکر وسي یا دغه وسي خلکو ته تکلیف ورکوي، ازدحام یې نه دی. دا مسؤلیت د دغه ریړي والا دی. نشته نشاط توفیر ټوله سره ورونه یو